نه لور دغه ستا کور دی دا دې ګوره خاوند دی دغه خر ستا د پلار په ځای دی دا خوا کې ستا د مور په ځای ده هېڅ خبره نه که دوی نه کمې زیاتې وشي دا مشران دي ستا ته به ګزاره کې او دا مطلب چې به مزې وي دا بعض وي که نه وي ډېر ودونه مزه کوي یو شپه دې سره یو دې سره یو دې سره دا هېڅ اسان کار دی یو شپه دې سره یو دې سره یو دې سره دا دومره زور لري ماته شوي چې نه ملا تیر دی سړي ماتوي دا یې ورو سوال کړی دی چې ما د یو مولوي صاحب نه داسې قصه اورېده وایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې د یو بل څه ورانې شوې وي او ابوبکر صدیق رضی الله عنه د کور د بهر نه د اواز وکړو چې یا رسول الله د دوی په خولو کې خاورې ور واچوه نو دا قصه شتي او که نه او که نو د دې څه معنی چې په خولو کې ورته خاورې ور واچوه الجواب په صحیح مسلم کې د حدیث شتي الحمدلله او ښه صحیح حدیث دی انس ابن مالک رضی الله عنه وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نهه بیبیانې وي ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عدل او انصاف واورئ په دې قصه کې به تاسو ته ښکاره شي چې څومره عدل او انصاف واله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نهه بیبیانې وي د هغوی په منځ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ورځې تقسیم کړې وي لا ينتهي الى المرأة الاولى الا في 9 هغه اولنۍ ته چې به واپس کېدو نو 9 ورځې بعد به واپس کېدو ولې 9 بیبیانې وي نو هر یو سره ورځ او شپه راځي ښه یو طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا انس بن مالک وایي دویم هغه وایي فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها دویمه دا و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د کمې بیبي په کور کې و هره شپه کمې بیبي سره به مو نو دا ټولې زنانه به یو پیر د هغې په کوټه کې را جمع کېدې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیدن دپاره ځکه چې 9 ورځې نو 9 ورځې بعد چې د دې نمبر راځي نو دومره ځان کله صبرولی شي خاوند او بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو د هرې زنانه نمبر چې و دا ټولې به را جمع کېدې هلته څه ساعت له به کېناستو خبرې اترې او ګپ شپ پې لګو بیا به لاړې نو یو ورځ وي د عایشې رضی الله عنها په کور کې دا ټولې را جمع شوي وي دې کې زینب هم راله زینب بنت جحش رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل لاس په هغې پسې ور مخکې کړو به زینب پسې داسې نو عایشې ورته هذه زینب زینب ده فکف النبي صلی الله علیه وسلم یده پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل لاس راکړو فتقاولتا حتى استخبتا روایت کې راځي وي دواړو د یو بل سره خبرې واړولې تر دې چې اوازونه اوچت شو یعنې په یو بل غیرت هغې ورته تا ولې پیغمبر ته وایي دا زینب ده او دا زنانو منځ کې دا خبرې کوي د دوی هغه اوازونه ښه اوچت شو په دې کې د منځې دپاره اقامت وشو یا د اقامت وخت شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه تېرېدو منزلتونو دغه اوازونه یې واورېدو چې د عایشې او د زینب رضی الله عنهما د هغوی اوازونه اوچت شوي نو هغه د بهر نه اواز وکړو اخرج یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الى الصلاه د الله پیغمبر مونځ نه کېږي منځه ته راوځه واحثو فی افواههن التراب او د دوی په دې خولو کې خاورې ور واچوه کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووتو منځله نو عایشې رضی الله عنها خو د پلار اواز واورېدو چې د بهر نه پیغمبر ته اواز وکړو وایي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم منځله لاړ وی عایشه په یره کې وایي چې اوس به پیغمبر مونځ ختموي او زما پلار به راځي او دا به وایي او دغه به وایي او داسې به وایي هغې باندې یره راغی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ ختم کړو او کور ته راغی ابوبکر صدیق وسلم راغی فقال لها قولا شديدا ډېرې سختې خبرې ورته وکړې ورته اتصنعین هذا ته دا خبرې کې ډېر په سختې طریقې سره هغه پوه کړه دا دغه حدیث دی چې د ورور تپوس کړی وي د یو مولوي صاحب نه مې اورېدلی مولوي صاحب نه مې قصه اورېدلې که چېرته مولوي صاحب د دې قصې سند ذکر کړی وی نو بیا به صحیح وی